د پی ټی آی ټول ټایګران ته مبارک شه. تاسو ته پته ده چې د عمران خان چې کومه عدت نکاح چې و نو هغه کیس چې و نو هغه عمران خان څه شو بری شو، او د هغې چې کومه اهلیه وه نو هغه هم بشرا بیبي څه شوه بری شوه، هغه به اوس بنیګاره ترې راځي. او تاسو ته پته ده چې عمران خان په کومه کیسونو کې و او په کومه کیسونو کې به اوس ګرفتاریږي، او یا عمران خان چې دی نو دا به کله رازادېږي. او د بریسټر ګور بیان هم راغی چې آیا عمران خان له اوس رازادېدل پکار دی که نه، چې اوس به رازادېږي که نه، او که نه یو څو کیسونه یې پاتې دي. ملګرو اولنۍ خبره دا ده چې د عمران خان یو لږ کیسونه پاتې دي، ځکه چې په 9 مۍ مقدمات کې اوس هم عمران خان څه شي هغه پاتې دي، د هغه د وجې نه عمران خان اوس نشي رازادېدی. د هغه نه پس چې دی ملګرو بریسټر ګور وایي که نه چې عمران خان له اوس رازادېدل پکار دي، ځکه چې عمران خان چې کوم خان چې و القادر کې نکاح عدت کیس کې چې و نو په دې کې صرف سزا وه، نور څه شی جیل سزا وه، او د نور کیسونو کې چې سزا یې نشته. اوس پکار چې عمران خان رازاد کړي. د هغه نه پس چې دی ملګرو نو ټولو ته مبارک شه، ډېر یو ښه خبره ده، ځکه چې عمران خان څومره عمر وشو په جیل کې که نه د 1 کال نه زیات وشو، بلکې ټول پی ټی آی ټایګران دپاره خوشخبري ده. انشاءالله په یو څو ورځو کې به عمران خان هم رازاد شي. زموږ هم دماغ جوړېږي چې موږ خپله خبره وکړو چې تاسو ته وښایو که نه، انشاءالله عمران خان به په یو څو ورځو کې رازاد شي. الله الحق ہے، ځکه چې ټول د دروغو کیسونه جوړ کړي د هغه د وجې نه عمران خان د فساوالو دپاره والله الحق دی هغه څه شو بری شو. او بل داسې موږ له داسې کوټونه پکار دی چې هغه صحیح فیصلې کوي. دا خو داسې فیصلې کوي که نه چې په هغه د نورو په زور باندې فیصلې کې رازاد شي. د عمران خان چې کومه کیسونه دي وایي ډېر ژر به ختم شي که نه، ځکه چې ټول پی ټی آی والا لپاره خوشخبرۍ روانې، ځکه چې بشرا بیبي اوس راشي که نه نو انشاءالله هغه ډېر ژر څه شي بېرته پارټۍ په ځای باندې شي. تاسو ته پته ده پارټۍ کې ډېر زیات بشیر افضل هم څه قصه روانه ده ملګرو. نو زما ټول ته خواست دی یار چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړي چې زموږ د نورو پښتنو ته ورسي. ټول د دې خبرې په انتظار چې کله به عمران خان د اډیا له جیل نه رازادېږي او زموږ سره به میلاویږي. ملګرو دا ویډیو به سره نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ډېر یو ښه خبر دی چې نکاح عدت نکاح په کیس کې څه شو بری